رسول لپاره زما علاج وکړې. زه د خپې نه ډېره زیاته تنګه یم، مړه کېږم، چچې مې خوږېږي. الله ته وګوره، د الله په نامه ماته علاج وکړې. ډېره زیاته تنګه ماشومې ژوند مو بچ کېږي. ستاسو په دې ویډیو شیر کېدو باندې هم که تاسو دا ویډیو هم شیر کا. دا یو ویډیو ده، د ماشومې والا ویډیو ده. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې ډیره وایرل روان ده. بله دویمه ویډیو ورپسې راله چې پلار دی که مامای دی هغه خبرې کړي دي چې مهرباني وکړئ ما ته د پیسو ضرورت نشته دی، ما ته چې کوم دی اسپتال کې ما ته علاج وشي، علاج جاري وشي، چې دې ماشومې چې کوم دی چې دې علاج وشي، زخمونه یې دي چې دې اسپتال کې که څوک داسې وي علاج وشي، ځکه چې ما ته د پیسو ضرورت نشته دی. په دغه کې دا ویډیو وګورئ را سره، بیا بعد کې زه هم پسو خبرې کوم. السلام علیکم. زما خو ګورونو ما ته پیسې دونه د دنیا راغلې چې ما له الټۍ راولي، دونه ډېرې پیسې راغلې. زه په پیسو څه پروا نه ساتم. هغې نه تکلیف دی دا دی چغې وخي دا په کور کې دا جي پرته را ده جاړي چغې وخي د هغې ته اوس د کلمو نه تنګ راځي، کلمو نه چغې وخي. نو مهرباني وکړه چې ما ډاکټرانو ته مینتزاري وکړه چې دا داخله شي، چې داخله شي چې هلته علاج کړي. دا اوس په کمکټ کې پرته راځي، دلته کې علاج کېږي. ما صرف تک خواسته چې مهرباني وکړه چې د دې ډاکټران چې دي مونږ چې لړ شو نو یو د ډریپس ته نه خېږي او بیا کور ته راځو، نو کور کې شپه ورځ د ګنټه نیمه نشه وي او بیا دغې چې هسپتال کې د دې علاج وشي چې داخله شي. مهرباني وکړئ دا چغې وخي جاړي تنګه را مهرباني وکړئ ما سره. ستاسو په ډېره زیاته مهرباني. ما سره دا خلپ وکړئ، پیسو خلپ بالکل مه کوئ، پیسې زما نه دي پکار. مهرباني وکړئ چې صرف او صرف د دې علاج وشي چې ډاکټران ورته ولاړ او ډاکټران یې چک کړي او دغې کړي. یا د پرون لړ وه دغه ته په ایرنم هسپتال ته یو ته 15 ډریپه خېجولې دي، دا بوځه 21 ورځې پسې راولې نه 21 ورځې به دا ما کره کور دا چلي. زما صرف د دې بچی را تکلیف لري که چې د دې دردونه کلر چې دا اوده شي او خوب وکړي، مری وچه شوه، چغې نه شي کولی، نه شي والی. ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، کوشش وکئ د الله د رضا دپاره مخکې شیر کوئ. که په پښتنو کې کم فیلډ کې چې کوم دی داسې خلک وي چې هغوی پکې رویتت شي، هغوی ووایي چې مونږ اسپتال کې د ده علاج مونږ سره شته دی، مونږ د ده علاج کوو. نو الله رضا دپاره دا ویډیو مخکې شیر کوئ چې دې کاکا ته د ماشومې چې کوم دی د دې ماشومې علاج وشي، ځکه چې ډېره په تکلیف کې ده، چغې نارې وخي او دا هم پکې ویلي دي چې مونږ اسپتال ته لاړو او یو 15-16 ډرپونه یې ورته وخېجول او بیا راته ووایي چې 21 دن بعد چې کوم دی دا ماشومه به تاسو بیا راولئ. د کاکا د خولې خبرې دي چې دا ماشومه به څنګه 21 دن ټایم تېروي په کور کې چې د دې علاج ونه شي، ډېره درد ورته محسوس کېږي. ښه ملګرو زمونږ هم خویندې میندې چې کوم دي په کورونو کې شته دی، ځکه چې د دې حواز وچت نه کو نو څوک پوهېږي. نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو ځان سره مخکې شیر کړئ، نورو پښتنو ته هم ورسوئ چې د دې ماشومې سره مرسته وشي، د دې علاج وشي، ځکه چې تاسو په ویډیو شیر کېدو باندې به هم دې ماشومې ته چې کوم دی ژوند مو بچ کېږي. ستاسو په دې ویډیو شیر کېدو باندې هم که تاسو دا ویډیو هم شیر کا. ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، ما شاید مند خیلول ته راکوي اجازت. ښه د بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.